تازه خبر طالبانو ایران ته د حامد کرزي د سفر مخنیوي کړی. ښکاري چې د طالبانو او ایران جنجال په زیاتېدو دی. دا چې څنګه او ولې جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. حامد کرزي هغه کس دی چې ایران سره نږدې اړیکې لري او د حکومت پر مهال به ورته د ایران لخوا په ټولو کڅوړو کې ډالر راتلو او په دې خبره د هغه د کابینې غړو هم اقرار کړی. ښکاري چې ایران بیا غوښتنه هغه څخه د مرستې وغواړي او یا هم کوم شوم پلان ونیسي، خو طالبانو یې پلان شنډ کړ. تازه خبر دا دی چې طالبانو ایران ته د حامد کرزي د سفر مخنیوي کړی. راپورونه وایي چې حامد کرزي غوښته نن ایران ته لاړ شي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. سرچینې وایي دا سفر کابل کې د ایران سفیر ترتیب کړی و، خو د ایران او طالبانو وروسته جنجالونو له امله د طالبانو استخباراتو هغه ته اجازه نه ده ورکړې چې ایران ته سفر وکړي. سرچینې د استخباراتي چارواکو له قوله لیکلي د کرزي او ایران پخوانۍ اړیکو ته په کتو دا وخت ضرور نه و چې کرزی باید ایران ته سفر وکړي، نو له همدې امله هغه ته اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال یو شمېر افغانانو هم د طالبانو د یاد اقدام ستاینه کړې او وایي که دننه هیواد کې یو بل سره هر څومره مشکلات ولرو، خو بهرنیانو ته باید بیا په یو واحد قطار کې ودرېږو او ملي ګټې هم همدا ایجابه وي. د خلکو په باور د جمهوریت تر ټولو غټه غلطي همدا وه چې سیاسونو او چارواکو به ډله ډله د حکومت له اجازې پرته د افغانستان او افغانانو دښمن هیوادونو ته تلل او د افغان حکومت پر ضد به یې دسیسې جوړولې، خو د جمهوریت مشران به پرې غوږ هم نه پورته کولو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.